د پښتونخوا د بنو په فتح خیل کې پر یوې امنیتي پوسټې د موټر بم برید له امله د وژل شو پولیسو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. بل لور ته د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر فیلډ مارشل عاصم منیر پر راولپنډۍ کې ویلي دي اسلام آباد له افغانستان یوازې دا غوښتنه لري چې د پاکستان ضد وسلوالو ملاتړ پای ته ورسول شي او د هغوی پټنځایونه له منځه یوړل شي. همدغه شان ادعاوې چې له افغانستان پاکستان ته د ترهګرۍ لړۍ لا هم دوام لري یو وار بیا شوې ده. په همدې حال کې په کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی هم له طالبانو وغوښتل د افغانستان له خاورې راپورته کېدونکو امنیتي ګواښونو پر ضد عملي ګامونه پورته کول پکار دي. طالبانو تر دې دمه د پاکستان د لوړپوړو چارواکو دغه تازه غوښتنو او څرګندونو ته کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې په وار وار د اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د ټي ټي پي وسلوال د افغانستان له خاورې فعالیت نه کوي. بلې خوا پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو کې د قومي مشرانو ترمنځ ورستي تړونونه د پاکستان له لوري د فرضي کرښې د رسمیت ورکولو هڅه بللې او له طالبانو یې غوښتي چې په دې اړه ولس ته وضاحت ورکړي، خو طالبان په دې خبره هم تر اوسه خاموشه دي. ستړي مشئ، دا سپړنه ده زه رحمان بنریم. نن خپرونه کې هم په دې موضوع بحث کوو، خو لومړی د نجیب پاڅون رپورټ. د بنو فتح خیل هغه امنیتي پوسټه چې تېره شپه پکې هر څه په څو شیبو کې له خاورو سره خاورې سول. لومړی زوروره چاودنه، بیا وسلوال برید. چاودنه دومره زوروره وه چې ودانۍ یې ونړوله او تر لرې سیمو یې ویجاړی خپور کړ. امنیتي چارواکي وایي بریدګرو له چاودېدونکو ډک موټر د پوستې له دیوال سره وجنګاوه. د دوی په خبره لږ تر لږه 15 پولیس وژل سوي دي او 3 نور ټپیان روغتون ته لیږدول سوي. امنیتي سرچینې وایي له چاودنې وروسته وسلوالو مخامخ برید هم پیل کړ او جګړه تر ساعتونو روانه وه. پاکستاني چارواکي وایي کله چې نور امنیتي ځواکونه د مرستې لپاره ورسېدل، وسلوالو پر هغوی هم برید وکړ. په دغه برید کې نورو امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو کره شمېر لا نه دی خپور سوی. ځایي اوسیدونکي وایي چاودنې پراخ مالی زیانونه اړولی دي. د لیړې پولیس څنګه مې او 10 سال 12 سال مې کې د کور مې اطلاع شو ده او دا پرین څوکۍ باندې حمله شوې ده او د مې مالی او د کونش مالی نقصان ډېر شو ده. د پیښې یو شاهد وایي کور د پوستې له سیمې لږ واټن درلود. هغه وایي د چاودنې له زور سره د کور دروازې راولوېدې، وروسته لوګي پورته سول او پرله پسې ډزې پیل شوې. امیر دغه څوکۍ نه یې په 2 فرلنګه لرې کېرده. هغې شی چې د دمکه وشله، د میش د کرې دروازې پرېوتلې، د 2 کرې دروازې پرېوتلې او دا لږي میږي لګیا شل، بیا د هغه نه بډ ډزونه لګیا شل. له برید وروسته په بنو کې بیړنی روغتیایي حالت اعلان سوی دی. د اتحاد المجاهدین په نوم یوې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت منلی دی. پاکستاني چارواکو تر دې وړاندې څو ځله ادعا کړې چې بریدګر په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. طالبان وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي او دا د پاکستان کورنۍ ستونزه بولي. اوس پوښتنه دا ده ولې د پاکستان امنیتي ادارې د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې
پاتې راځي. یو ور بیا ستړي مشئ. زه رحمان بندریم. دا سپړنه خبرونه ده او نن ورځ د سپړنې مېلمانه دي پخوانی سینیټر او د سیاسي او دفاعي چارو شنونکی جناب افراسیاب خټک صاحب. موږ سره د اسلام آباد نه دویم مېلمه دی د واشنگټن پوسټ خبریال او څېړونکی حق نواز خان او د امریکې د ورجینیا نه راسره دی پخوانی افغان سیاست مدار په یو شمېر لوړو څوکو پاتې شوی دی او د اقتصادي او دفاعي چارو شنونکی دی اختر یوسف صاحب. درې وړو مېلمنو ته پروګرام کې بخیر راغلی یم. ستړي مه شئ. خټک صاحب لومړی به ستاسو نه شروع کړو. تاسو سفر کې وای ډېره مهرباني چې ځان مو پروګرام ته راورسوه. خوشحاله اوسئ. تاسو نن د بنو د برید نه وروستو په خپل یو ایکس پوسټ کې په پاکستاني اوسنۍ تګلاره باندې د تنقید ترڅنګ دا هم ویلي دي چې د پاکستاني اوسنۍ امنیتي سټراټیجي لا هم د ضیاء الحق پر ناکامي افغانستان پالیسۍ ولاړه ده. خټک صاحب څنګه؟ ډیره مننه تاسو درنو مېلمنو ته، تاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بیا تاسو ارز کوم چې ماننم دا ارز کړی دی چې پاکستان خپل افغان پالیسی بدل کړی نه ده. دا هغه پالیسی ده چې 1980 کلونو کې د ضیاء الحق وخت نه شروع شوی و. پروګرام دا و چې یا افغانستان د پاکستان پنځمه صوبه وګرځي، ایالت وګرځي، او یا داسې دی چې یو تحت الحمایه سیمه چې د هغه خارجه چارې او دفاعي چارې دا پاکستان په لاس کې وي او یو حکومت پلتوي، خو هغه حکومت په خپل صرف داخلي خبرې کوي، د نور خبرې پاکستان سره وي. نو دا یو قسم ته پالیسی و او پاکستان اوس پورې 50 کال نه په دې باندې کار کړی دی او همیشه ویلي دي هر 50 کال پس دا پالیسی بدله شو، خو حقیقت کې دا بدله شوی نه ده. اوس هم چې دا کومه لوبه ده تاسو ګورئ ټي ټي پی، نو ټي ټي پی کوم ځای کې جوړه شوې؟ ټي پی پاکستان کې جوړه شوې 2009 کې او دا که نواب جوړ شوی پاکستان نه زرګونه خلک چې دلته مدرسو کې سبق ویل او افغان مهاجرینو بچو سره هغه په افغانستان ته تلل جګړې کې به حصہ غستا او بیرته راتلل او د فوج ورته قتل دي خلک ورته قتل. بیا چې کله طالبانو حکومت ختم شو په امریکا کې چې کومه 14 شوی په 2001 کال کې، نو هغه نه پس چې طالبان دلته راولو د ټول ډلې ورسره وی، القاعده ورسره و، د ازبکستان اسلامیک پارټي ورسره و، د چین ول خلاف جګړه کوي، ای ټي آی ایم ایسټرن شرقي ترکستان نوزت هغه ورسره و. نو دا ټول خلک ورسره و او پاکستان دلته هیڅ اعتراض پدې نه کول چې دا ترورستان ولې څنګه راغلي. بیا ټي ټي پی جوړ شو پاکستان کې و او پاکستان ټي ټي پی ته 2009 نه 2014 پورې دا وزلې چې وي د باجوړ، مومندو، خیبر او رکزي پر کورما، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان هغه ته اوس پرلې. نو دلته کې په افغان طالبان ناستو، هغه به ته جګړه کوله او قرباني چې دغه ټي ټي پی و. نو پاکستان یو نو ارزه چې دا اوس د خبره داسې کوي چې بس خبره ټي ټي پی نه ورانه ده، ارزه چې دا هغه ټیرریزم دی چې پاکستان کې مو اوس افغانستان کې هم دی. نو دې حل چې په افغانستان باندې بمباري خونه ده او بیا دا چې د ټي ټي پی ته بنو وزیرستان چا ورکړی دی، اوس چې هغه په بنو وزیرستان قبضه کړی. خټک صاحب پاکستان اوسنۍ تګلاره چې دا هغه تاسو فکر کوئ چې د پاکستان اوسنۍ امنیتي تګلاره د ضیاء الحق د دور په ناکامه پالیسۍ ولاړه ده. سو کې پاکستان پالیسي خپل بدله کې څنګه سکول پکار دي پاکستان لا؟ پاکستان اول کار چې دا وکړي چې د افغانستان یو آزاد ملک ومني او د هغه د ازادۍ خپلواکۍ احترام وکړي. دلته کې موازی حکومتونه کې نول بند کې اوس هم تاسو ګورئ سمو د مخکې دلته خلک راغوښتي. پاکستان وزارت خارجه وایي چې موږ افغانستان کې رژیم چینج کوو، یعنی ته د پاکستان کار دی چلته کې حکومتونه کې نه بدلای به. دغه څه کې تاسو ګورئ پاکستان اول کار دا دی چې پاکستان یو خپل خپل پالیسی جوړ کړي چې افغانستان زموږ غواړي رور هیواد بیل هیواد دی او د هغه خوري ازادي د هغه د خپلواکۍ احترام وکړو او هغه په کچا بند کی. پاکستان اوس تاسو کوي چې امریکای ته وایي چې دا تاسو د لپاره په طالبانو باندې فشار راولم ځکه چې د تاسو باګرام ایرپورټ نواډي نظر کوي او بل ځای ته چین ته وایي چې دا خو تروریزم راغلی دی، د هغه مخنیوي لپاره موږ دا کوو. مګر ما یقین دی چې پاکستان لپاره اصل مشکل دا دی چې د چین
او د امریکای سره د خپل تعلقاتو کې څنګه توازن او تناسب پیدا کی د ټول سره دوکه کوي ټول سره چل کوي نو اوس چې تاسو ګورئ په اورمچی کې مذاکرات او شو څو ورځې مخکې باغې کې یعنی پاکستان افغانستان او د چین نمائندگان کې نسل اپروسا شروع شو او دا وی چې دوره غونډه وکاو خو د چې اوس په افغانستان بیا بمباریو کې کونړ کې په هنتون باندې بمباریو کا د افغاني صاحب زمونږ د لوی په خانه سمه پیړۍ مشر چې هغه په نوم جوړ په هنتون چې هغه پوران کو نو دا خو یو قسم ته هغه د اورمچی پروسه چې هغه تخریب کړه نو یقینا چینیان په دې خوشاله نه خو دا دغه لوبي کوي د قدرتونو تلولو لپاره او پاکستان کې دن د دې اوسنۍ ترهګرۍ د ختمېدو امکاناتو باندې هم باس کوو په اورمچي هم باس کوو د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر آصف زرداری او نظامانی په یو وخت باندې د طالبانو بیا غوښتنې په هغه هم باس کوو خو زه غواړم چې د یوسفي صاحب نظر هم واخلم. یوسفي صاحب تاسو خو هم د هغه وخت د سیاسي چارو برخه وای په کوم وخت کې د افغان ضیاء الحق دور وو او د افغانستان تګلارې چې د امریکا په د خواهش مطابق په افغانستان کې جهاد لپاره جوړېده خټک سي وي وسوم هغه تګلارې نه بدل شوی موجود ده تاسو البته پروستیو کې سوز علماء د نور دلی دي چې تاسو وسنی واکمن طالبان د پاکستان خواخوږي او ملګری غړي هیڅ فرق نه غړي نو پاکستان تاسو هم فکر کوئ چې وسوم پاغه تګلار ولاړ د کم چې د ضیاء الحق په دور کې و د ډاکټر نجیب په دور کې و کله چې تاسو هم د واک برخوي. مننه بن رئیس تاسو ته ملمنو ته افراسیاب صاحب ته نور دوستانو ته اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وایم. بعد بنوي چې نن د مور ورځ ده د نړۍ ټول مندو ته مبارک وي په خاص ډول د افغانستان زوریدل مېرمنې چې د کار او د تعلیم څخه محروم دي هغه ته هم د دغه ورځې مبارکي وایم. په واقعیت کې دا دي چې کوم اسناد چې خټک صاحب وویل افراسیاب صاحب وویل هغه دقیق دي فقط ډیر اوږد تاریخ نه وایم لاند کله چې په 1988 اپریل په 14مه د جنیو مذاکرات امضا شو د افغانستان او پاکستان د سولې لپاره تګلاره و متاسفانه په 1992 کې دغه مسلم لیگ چې اوس حکومت دی دغه حکومت په پاکستان کې نواز شریف دا سوله ونه منله او د ملل متحد 15 فقري پلان تطبیق نشو او جګړه دوام پیدا کړی دی دا د غیر ورځې رئیس تر اوسه پورې هم جګړه ده چې د غیر د پاره ډاکټر شهید ډاکټر نجیب الله سوله غوښته او د ملي روغ جوړ پلان را د مخه کړی وو چې دا جګړه به ختم شي تر هغه ځای پورې چې دقیقاً افراسیاب څه وویل دا نه یوازې چې البته پی ټی ټی خبره ده تر دې د مخه د القاعده جوړښت په پاکستان کې شوی دی القاعده رهبران اصلا د پاکستان د هوا څخه نه دی راغلي د مځکې د لارې د طیارې د لارې پاکستان ته راغلي دغه نصر الله بابر وو چې د طالب سره دغه القاعده په قطر کې کندهار ته او افغانستان کې ځای پر ځای کوي د عرب تونلاري د القاعده د بل ځای نه دی راغلي افراسیاب صاحب ډېر دقیق معلومات وړاندې کړ او هغه ته معلوم هم دی فنون کوي د مشر دی ته معلوم دی خبره دا ده چې پاکستان پالیسی نه ده بدله پاکستان خپل پالیسی نه بدلوي دلیل روشانه دی د وازي د پی ټی ټی په حق نه دی په پښتنو کې هم چې دا د دې قومونو تر مابین سوله غواړي هغه چې هم سر پورته کوي دغه اوس د علي وزیر چیرې دی په زندان کې پروت دی په دې غاړه کې هم پاکستان تر هغه اندازې پریل څه کړی دی چې په شفاخانه کې خلک وښنه خبره دا ده دا د ځی چې کیږي دا د پاکستان د خدا جګړه د پاکستان جګړه د پاکستان سوله نه غواړي او دا دلیل چې آصف منیر وایي دا نادرستی او دای په دغه باندې کلاک ولاړ نه دی طالبان وایي چې موږ نه ورکو اما طالب د پاره هم یو خبر زکوم چې بهترین لار دا ده چې منځګړیتوب په افغانستان کې د ترکانو او د عربو منځګړیتوب نتیجه نه ده ورکړې او نه ورکوي بهترین لار دا ده چې نړیوال یو هیئت وټاکل سي
چې راسي طالبان باید ټول ځایونه د افغانستان وته وشي، د پاکستان استازي هم وجود ولري چې دوی پیدا کړي چې دغه ترهګر چې طالب یې خواته څوک دي، داسې نه دي ترهګر د پاکستان د لارې افغانستان ته راځي. مننه. سمه ده. نن خو نظاماني صاحب هلته په کابل کې ولاړ وو او طالبانو ته ویل چې تاسو دا خپل ملګرتیا بند کړئ د ټي ټي پی او د افغانستان خاور کارول بند کړئ، او تاسو البته د نړیوال پلاوی د تګ غوښتنه کوي او د دې خو په اسلام کابل کې چې کوم سفیر دی هغه خو هغه ته وایي چې دا کارو کې دا مکوي. حق نواز صاحب د منیر صاحب خو غوښتنه دا ده پرون چې په پنډه کې کوم وینا کوله چې صاحب موږ نور هیڅ نه غواړو، د خپل خاور نه په موږ باندې ترهګرو بریدونه کول بند کړي. دغه شان زرداری صاحب هم د پاکستان چې کوم د حق معرکه ده په دې موضوع باندې دا خبره کړې وه او نن نظاماني هم وکړه. ځینې البته دا پوښتنه کوي چې په افغانستان کې ترهګر دي او د پاکستان خلاف دغه خاور کاروي. خپل پاکستانی امنیتي ادارې څنګه چې خټک صاحب او فرمایل چې په جنوبي ضلعو کې طالبان موجود دي، په پولیسو حملې روانې دي او ښکار لیدل کېږي، هلته څرنګه پاکستان په خپل کور دننه د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې ناکام دي؟ ګوره مننه کوم، خوشاله اوسئ. منیر صاحب تاسو ته افراز صاحب خټک صاحب او یوسفي صاحب ته سلامونه او احترامات لرم. کومه خبره چې تاسو وکړه په پاکستان کې دننه د پاکستان غوښتنې د طالبانو نه او دا د وخت نه مخکې دا خبرې لیدل شوې وي چې داسې حالات پر راځي چې په افغانستان کې طالبان کله په واک کې راشي نو دا حالات په پاکستان کې دننه هم وي، ځکه چې د وسلې په زور باندې کابل چا ونیو نو د هغې اثرات نیغ په نیغه په پاکستان کې هم هغه وسلوالې ډلې چې هغه لږ په شا تللې وي نو هغې هم زړه ومونته زړور شو. اوس د پاکستان دغه غوښتنه د افغانستان نه او بیا د افغانستان د طالبانو کوم دریځ چې دی دغه دواړه که تاسو وګورئ، پاکستان دا وایي چې افغانستان د خپله خوره د پاکستان پر ضد نه کاروي، دا اجازه د چاله نه ورکوي. افغان طالبان وایي چې موږ اجازه نه ورکوو، خو دواړه په خپل موقف کې تضاد لري. پاکستان کې دننه که موږ وګورو نو دا ناکامي زما په نظر باندې د پاکستان د چارواکو ده، د امنیتي ادارو ده. افغان طالبان وایي چې په پاکستان کې دننه څه کیږي، تاسو ته به هم دا پته وي چې په ترکیه کې چې کله خبرې اترې کېدې نو بیا په هغې کې دا خبره په دغه ځای کې ونښته. پاکستان ورته وایي چې موږ له تاسو په لیکلو کې داسې ضمانت راکړئ چې په پاکستان کې دننه بس واقعیت نه کیږي. او دغه شان افغانستان د دین دا غوښتل، طالبانو ته دا غوښتل چې بیا به تاسو د سیاسي بنیادونو باندې تجارتي لارې یا کم د پوله چې کوم ده دا به نه تړئ. دغه دواړو باندې خبره ونښته او په هغې باندې تر اوسه پورې لا خبرې دواړو طرفو ته پاکستان چې کومه غوښتنه کوي نو د افغان طالبانو دغه دریځ هم صحیح ځکه نه دی چې د هغې هم تاسو ته پته ده چې یو شمېر داسې ثبوتونه مخې ته راغلي دي، نړیوالې ادارې هم په هغې باندې که د یونایټډ نیشن دغه دي که د امریکې لخوا راغلي دي، دا خبرې شوي دي چې په افغانستان کې دغه وسلوال دي، القاعده ده، دغه هم بیا شتون لري. خو په پاکستان کې دننه د طالبانو چې کوم وینا د هغې دا وایي چې پاکستان د خپل داخلي امنیت چې دی دا په خپله ټینګ وساتي. د پاکستان سره د 10 لکو نه زیات فوج دی، پولیس دی، دغه شان ورسره ملیشه ده، استخبارات دي ورسره، پوره نظام دی ورسره. افغانستان کې دغه څه دي. د پاکستان دننه چې کوم زه ګورم لکه بنو کې چې کومه پېښه وشوه فتخیلو کې نو دا خو مطلب داسې نه ده که نه چې یو سړی د کابل نه را روان شوی دی یا د خوست نه را روان شوی دی، نو دغه کمې دغه کمزورۍ چې دي دا په پاکستان کې دننه هم شته. اوس په دې وخت کې که موږ وګورو نو په پوله باندې ګوره ازغن تار شته، ډرون شته، ټکنالوژي د پاکستان سره شته، نو بیا څنګه دا خلک داسې په اسانه باندې راځي او په پاکستان کې دننه چې چرته غواړي کاروایی کوي. زما په خیال باندې دغه ځای کې دواړو طرفو ته کمزورۍ شته او دواړه خپلې کمزورۍ چې کوم دی هغه په پښتو کې وایي که نه چې خپله غلطي چې ده د ولو منځ دی، نه هغه خپله غلطي چاته نه ښکاري، نه پاکستان ته خپله غلطي ښکاري نه افغانستان ته. دغه دواړه څیزونه دي چې تر څو پورې دغه اعتماد سازي نه شوي او دغه پالیسۍ څنګه چې افراسیاب صاحب وي، یوسفي صاحب وي، په دغه کې بدلون نه راغلی. افغانستان کې یوازې دا نه چې طالبانو سره د پاکستان تعلقات خراب وو، دغه نه مخکې که د اشرف غني صاحب وخت موږ وګورو په هغه وخت کې هم زموږ تعلقات د افغانستان سره ښه نه وو. بیا د هغې نه مخکې که د کرزي صاحب کوم 2 وارې حکومت چې په هغې کې هم تعلقات زموږ
نو مسله مطلب چرته شته او پاکستان هم زما په خیال باندې په کار د خپل پالیسی په دغه نظر په هغه باندې بیا نظر وکړي بیا ورته کتنه وکړي یوازې دغه باندې ها. کار نه کوي چې ګنیره عملیات وکړي جی سمه ده خټک صاحب دې موضوع باندې خو به نور بحث کوو مونږه د ټي ټي پی او القاعده افغان طالبانو د پاکستان د دګلارو د عملیاتو خو دې مخکې یو بل موضوع نن سبا تاسو خو دا ویل چې پاکستان دا کار ځکه کوي او تاسو خبرې تر ټولو زیات د احترام او د باور وړ ګڼل کېږي په دې موضوع باندې خو تاسو ترڅنګ په اسلام آباد کې ځینې غیر سنجیده یا اوپرا سوچ لرونکي خلک چې دی هغه نور هم تصورات وړاندې کوي مثال په توګه د افغانانو لخوا د انتهایی ناخوښۍ سره مخ شوی یو وروستی چې کوم تصور دی په اسلام آباد کې هغه دا دی چې گویا افغانستان جغرافیایي شناخت یا ساخت چې دی دا د بدلېدو په لور روان دی او تاسو شاید په یو ځای کې د هغې ځواب هم ویلی دی خو تاسو دریځ دا دی چې پاکستان دا کار د چین او امریکې لپاره کوي اوس دا د افغانستان پخوانی ولسمشر جناب حامد کرزي صاحب خبره غیر سنجیده نشي ګڼل کېدی هغه په دې باندې فکرمندي ښودلې ده چې د قومي مشرانو ترمنځ د ډیورنډ پورې راپورې د ډیورنډ کرښې پورې راپورې غاړې ته جرګې چې دي او تړونونه چې دي در اصل هغه چې دا د فرضي کرښې تا د رسمیت ورکولو هڅه ده نو هغه خلک چې غیر سنجیده او پر سوچ لرونکي ګڼل کېږي په اسلام آباد کې دا شک خو د هغو د هغې دعوې سره مطابقت خوري او هغه له طالبانو غواړي صاحبه په دې اړه ولس ته وضاحت ورکړي تاسې د ښاغلي حامد کرزي صاحب دا فکرمندي چې دا غیر سنجیده که سنجیده ګڼئ او واقعي په دې سیمه کې دا ډنډوره چې روانه ده چې د افغانستان په خاوره کې جغرافیایي بدلون کېدونکی دی هغې ته ور روان دی داسې هم کومه قصه شته دی د ټولې لوبې په شا عرض دا دی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محترم حامد کرزي صاحب دا وینا چې دا بیخي سنجیده ده او بیخي دې کې ډېر وزن دی دا تاسو ته معلومه ده تاسو پاکستان کې دلته اوسېږئ او دلته ژوند کړی دی دا چې دلته د ذوالفقار علي بوټو خپل اخري کتاب چې لیکلی و د پنډۍ په جیل کې د پانسۍ یا د اعدام نه مخکې نو هغې کتاب نوم نو که زه قتل کړی شم تاسو لیدلی دی هغې کې هغه وایي چې یعنی بوټو صاحب بندیخانه کې او د افغانستان کې د ثور انقلاب شو او بیا د خبره هلته کې یعنی رو خرابېدو ته روانه وه نو بوټو صاحب وایي چې پاکستان کې لویه مسله دا ده چې دلته یو غټ فوج دی او داسې فوج دی چې د ملک د وسایلو نه زیات خرچ غواړي نو پاکستان د پر لویه مسله چې دا څه کوي نو بوټو صاحب یو مثال ورکړی و د یورپ د یو ملک پروشیا نوم یو د جرمني نه مخکې پروشیا یو ملک و دلته کې نو هغه وایي چې پروشیا په د 13مې پیړۍ په اخره کې هغوی یعنی نیپولین جنگونو سره مخامخ شوي فرانس کې چې کله ناپولیون کله مشر نو هغه حمله کولې په خواني په خواو شامل کول بریدونه کول پروشیا ورته لوی لښکر جوړ کړ خو بیا رو نیپولین چې هغه ختم شو اقتدار نه لاړو بیا مړ شو د جنگونو ختم شو نو پروشیا لوی فوج او وړو کې ملک نو هغه بوټو صاحب وایي چې هغه ته عین مسله وا نو هغه مخکې درې لارې وي پروشیا ته بوټو صاحب د خپل کتاب کې لیکلي دي نو اوله دا وا چې هغه د ملک غټ کی تر سوچي دا غټ ملک دی غټ فوج بار تحمل کړی شي اوس غمي دویمه خبره دا وا چې کدا نشي کولای دویمه خبره دا وا چې فوج د کم کی تر سوچي دا فوج د ملک لپاره د هغه وړوي یعنی چې د ساتل شي درېمه دا وا چې دا دواړه دی اول نه کوي دا حالت چې څنګه دی سټیټس کو دا د اوساتي څنګه چې دغه څه اوساتي او پریدي چې د غټ ملک د بار لاندې د ملک کې هغه وایي چې پروشیا په 1801 کې د بسمارک په مشرۍ کې هغه د غټ ملک جوړ کړ چې المان یا جرمني ورته وایي دا ملک هغه جوړ کړ هغه د مسله حل شو ځکه چې غټ ملک شو فوج مثلا بوټو وایي چې راځي چې دغه غلونه پاکستان ته وګورو هغه وایي چې دلته کې د هغه وایي چې د توسعه طلبي او د پراختیا وخت نه دی پاکستان نشي کولای دا نو دا اول هغه انتخاب اول لار چې د پاکستان لپاره مناسب نه ده دویم لار چې فوج کم کې هغه چې دا چې څوک وایي دا بدلته کې پانسی بشي اعدام بشي
فوج به د سپرینه دي چې هغه وایي چې فوج کم کوي ها نو هغه وایي چې پاکستان د ښکاری چې د درې ملاره چې دا پاکستان دې ته سم دی چې د دې غټ فوج د بار لاندې د عمل کیږي خو تاسو کوئی فوج دا خیال دی چې د اول لاره چې دا ممکنه ده او هغه کې د دوه ځای کې کوشش کوي یو کشمیر کې کوي او یو افغانستان کې دي چې پالیسی د زیولک وخت نه چې مانن لیکلو په ایکس باندې نو دوی کوشش کوي چې افغانستان د سکی چې مخکې و چې ایالت کې او یا داسې دي چې یو تحت الحمایه سیمه وګرځي نو دا یو قسم ته یو ستراتیژي ده چې دا خصوصا د فوج په دې هغه کې ډیره جوړه ناشته ده او بیا دې کې لګونه خارجي هغه هم دی یعنی کوشش کړي وخت شوروي اتحاد او شوروي اتحاد په ضد باندې د سره مغربي ملکونو هم پوره همکاري کوله نو دې د خیالو چې دا ممکنه ده اوس هم دې د خیال دی چې کوم لو بدلته کې د لوی طاقتونو منځ کې ده نو پاکستان ته دا به زمکه به هواره شي چې دوی یو قسم ته افغانستان باندې ګډه واچي مګر دا ما په خیال کې دا شونه کار نه دا کې دی نشي افغانستان سکم یا بوتان نه دی چې هندستان لاس لاندې راوستي دي افغانستان یو تاریخي آزاد ملک دی او خپل یو ډیر افتخارات لري ملي هویت لري ځمکنۍ بشپړتیا لري او ډیر لوی امکانات وسایل ورکړي دي نو لهدا دا کار کیږي نه په دې سره به هم پاکستان ته نقصان ورسي او افغانستان ته نقصان ورسي ها د ذوالفقار علي بټو صاحب کتاب مراتعات کو په زلمیتوب کې موږ ته ډیرو نورو کتابونو له شوق سره قسم په انګریزي نه پوهیدو خو کوشش مې دا و چې اف آی ام اساسینیټډ اگر مجھے قتل کیا گیا دا هغه ترجمه زلمو په ډیر په شوق سره لوسته دا یوسفي صاحب تاسو نه هم دا پښتنه کومه چې پاکستان څنګه چې خټک سی ویل دا یو خواهش لري خدا بوتان او سکم نه دی د افغانستان دی او تاریخ شناخت لري او زه نه غواړم چې هغه خبره تاسو هم تکرار کړئ د دې یو بل اړخ دی د دې خبرې یو ځینې فکرمندۍ دا دي چې پاکستان په خپل د ماتېدو د خطر سره ورمخ شوی دی او د هغې بیا دلایل دا ورکول کېږي چې په بلوچستان کې د بلوچ بلتون غوښتونکو تحریکونه چې دي خو ډېر ښکاره وایي چې د دوی په وسایلو قبضه شوې ده او دوی سره ظلم زیاتی کېږي لحاظ اوس د پاکستان نه ازادي غواړي او د خبرو اترو دروازې بند دي دغه شان په پښتونخوا کې که څه هم د ازادۍ یا د بلتون کوم تحریک انتر د طالبانو تحریک هم د بلتون تحریک نه دی هغه د پاکستان د بلتون خبره نه کوي بلکې هغه د شریعت او د اسلام د نفاذ خبره کوي او جګړه په دې بنیاد کوي او زه د مفتی نورولي مسجد اخري وړاندیز چې هغه ته هم راځم خو الته کې البته پښتانه دا فکر کوي چې د پاکستان د نورو قانونو په پرتله دغه ژوند ډیر زیات د غربت لاچارګۍ پسماندګۍ شاته پاتې ژوند دی او د مېری مور سلوک ورسره کیږي مرئی په توګه ورته قتل کیږي کارخانې پنجاب ته لاړې بجلی هلته نه وي دهشتګردي هلته د لوبو د صحت او د تعلیم توپیر چې دی هغه ډیر زیات دی پنجاب کې ډیر وغیره وغیره دا ټول خبرې داسې دي چې هغه وایي چې پاکستان ته دی ته په یوه سترګه نه ګوري خو بیا هم زه وایم چې هغه د بلتون خبره نه کوي تاسو فکر کوئ په پاکستان کې د بلتون پالۍ تصور چې پاکستان په ماتېدو څنګه چې پاکستان د افغانستان د جغرافیایي بدلون یو خوب ویني دا سیال دم څه فکرمندۍ تاسو فکر کوئ په آینده کې د هغې اثرات کېدی شي مننه دا سوال خو ډیر مهم دی زه تر ټولو د مخه دا یو لنډ تاریخي نقطې ته اشاره کوم کله چې دا د انګریزانو دا د بفر فرضي خط جوړ کړي دا ډاکومنت چې لیکلی و دغه ډاکومنت اصلا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دا رټیفای شوی نه دی نو دا په تاریخي لحاظ د دې قومونو بیلول د یو قوم بیلول دا خپل کوم تاریخي حکم نه دی مګر د پاکستان د جوړښت سره کله چې پاکستان افراسیاب صدیقي کویل یو نظامی فاکتور په صفت جوړ شو نو دا قومونه په دواړو خواو کې ځپلي دي اما دا خبره دا ده چې اوس دا دونه خبرې چې د لوی افغانستان د پاره کېږي دا هم ډېر پارونکې خبرې دي که د پاکستان د خوا هم دا دلایل دي دا یو واقعیت دی چې په پاکستان کې د پښتنو او د بلوڅو حقوق تر پښو لاندې دی په هغو کې ملي وطنپال ځواکونه هلې ځلې کوي د خپل هویت او د خپل د سیمې د شتمنۍ ساتنه وکړي دوی وروسته پاتې والی معلوم دی د پښتونخوا
د سیمې او د بلوچستانو د سیمې وروسته پاتې والی بیخي عملي دی چې د پاکستان نورې سیمې پر مخ تللي او دا وروسته پاتې دی او دا چې پاکستان نظامي لاره پر مخ کړې ده په دواړو غاړو کې دا خپله د حل لاره نه ده دا خپله ډېر دقیق هغه بوټو هم دا مشوره چې ورکړې چې لوی اردو په درد نه خوري مګر پاکستان په اوسنی پالیسي کې دغه اردو په ذریعه خپل ژوند پر مخ وړي او په دغه باندې ژوند کوي په جګړو کې برخه اخلي د سعودي سره تړون لري د نورو هیوادو سره تړون لري او دا جګړهیز لاره د سیمې دپاره ډېر خطرناک دی او پاکستان دپاره هم خطرناک دی او دا امکان هم لري چې ولسونه چې هڅونه وځپې دا هوریت حس په بلوچستانو کې په پښتنو کې نه ورکېږي هغه دا اوس هم د ځوان هلکان چې سوله ییز څه غواړي هغه حتی د مستقل څه ادعام نه لري د پاکستان د حقوقو د پاکستان د قوانینو تطبیق غواړي منظور پښتون چغې وایي بیچاره چې زه د دغه ولس د دغه پاکستان قوانین غواړم چې تطبیق شي دا هم پاکستان نه ورسره مني نو دا خبره دا ده چې دا یو پلمه ده د پی ټي ټي هم پلمه ده او د ترهګر هم پلمه دي دا جګړه پاکستان په دغه ژوند کوي دا چې د هر چا پورې تړلی که د غرب پورې تړلی دی که د عربو پورې تړلی دی که د ترکیې سره همزولی دی دا تاریخي پرابلم دی او اصلا پاکستان د جګړې د لارې دا نشي حلولی دا پاکستان ته هم نقص لري او سیمې ته قومونو ته هم نقص لري ضرر لري مننه ها او د بټو صاحب ذکر وشو د بټو خیر د کتاب تمرکز زیاتره په دې باندې وو خټک صاحب بار دې ته یاد وي او زه اکثره خټک صاحب ته یم چې تاسو یاداشت چې کم دي هغه د نظر مشه غیر معمولی توګه باندې زمونږ د دې په وړاندې موږ بچیو زمونږ ډیر خدي خو بیا هم د بټو صاحب د کتاب تمرکز ټول دا و چې د پاکستان کې جمهوریت چې دی دا د پوځي طاقت د لارې ختم شو زورور پوځ چې دی دا پوځي طاقت د جمهوریت لپاره خطرناک دی هغه بهر تمرکز ټول دا چې ورسته دا اختیار پکار دی چې هغه څوک په واقع غواړي او څوک د واقع لري کوي دا د محترم حق نواز صاحب وخت نور هم باید باس لکو په دی باندې خو اوس په وروستیو کې د پاکستان تورونه تاسو وینئ اسف زرداری صاحب خبره وکړله ولسمشر دی د پاکستان د ګډو دفاعي ځواکونو مشر فیلډ مارشل آصف منیر بیا په کابل کې نظامانی صاحب او له طالبانو غوښتنه وکړه 2 ورځې مخکې خو د پاکستان د پوز د ایس پی آر لیفټننټ جنرال بیخي دا ټکي کزه په ډېر په ادب سره به ووایم چې پاکستان کې اکثره خلک داسې وایي چې کوم ډېر کمزورو ژبه ویل شي نو وایي چې د کلندرانو ډرایورانو په ژبه کې خبرې وکړي که څه هم زما لپاره ټول محترم دي کلندران ډرایوران هم خو دا یو مشهور ټکی دی یعنی یہ ان کے بچے یہ ہمارے بچے اور یہ بے حیا لوگ اور دا سے وغیرہ وغیرہ ٹکی کارول اور دا ہم ول چې آپ کے ذہن میں شک کیوں ہے کہ ہم افغانستان میں حملے بند کر دیں گے یو خدا درې حواله شوي او دې به سم د ټکه بیا د ټایمینګ ډېر مهم دی ځکه دا پښتنه دا پس منظر ما ویلو چې د مفتی ادریس صاحب د وجنې پس په ټي ټي پی مشر مفتی نورولي مسجد یو بیان راغی او دا بیان چې ډېر په غور ووري په اخره کې هغه دا وایي چې ګوره موږ د پاکستان خلاف دفاعي جهاد کو بیا په پاکستان کې عالمانو موږ ته فتوا راکړه او د حربي جهاد کې بدل شو بیا یې ویل چې موږ کسی کے خلاف جنگ اردو کی ویل ہم کسی کے خلاف خامخواہ جنگ کے شوقین نہیں ہیں کچری پاکستانی عالمان بیا موږ ته فتوا راکړي او په دلایلو باندې موږ مطمئن کړو موږ جنگ باندې ته تیار یو تاسو فکر کوئ دا جنگ د طالبانو دا بیان چې دی دا یو وړاندیز دی د روغ وړاندیز دی پاکستان ته او په دې باندې په افغانستان کې اوس فشار سي واشه ځکه چې طالبان وی بدل باخلو خو د بدل کوم اثر لیدل کیږي نو گویا افغان طالبان هم اوس ټي ټي پی مجبور کړي دی او ټي ټي پی هم غواړي چې خبره اترې وشي د دې گویا دا مطلب دی موږ په حق نواز صاحب د روغ په امکاناتو باندې کله روغ خبره تاسو څنګه وکړه یا اشاره وکړه یا کوم خبره د پاکستان لخوا کیږي تحریک طالبان که تاسو وګورئ په دې وخت کې هغه زیاتره اثر د مسعود دی او بیا په ټي ټي پی کې دننه هم په دې موضوع باندې ډېر زیات اختلافات دي یو مضبوطه دړه چې کوم دا جماعت الاحرار یا مومن طالبان چې دي هغه د ډېر وخت نه خاموش دي او بلکې د مرکزی عہدونو ډېر تشوي دي او دا غي بنیادی وجه دا چې هغه دا تور لګی چې کم د ټي ټي پی مرکزی قیادت چې دی
هغه د پاکستان سره یا د پاکستان د فوج سره د هغې اړیکې ښې دي. که تاسو په دې لنډ وخت کې وګورئ نو غټې پیښې لکه دا کم پیښه چې په بنو کې وشوه نو دا هم حافظ ګل بادر د ډلې یا دا اوس چې کوم د هغې یو اتحادیه جوړه کړې ده د آی ایم پي والا مجاهدین پاکستان دغه آی ایم پي والا په دې کې زیاتره د ګل بادر ډله ده. نو د ټي ټي پي که تاسو وګورئ نو یو خو د هغې لا په دې وخت کې چونکې دا د لویو وړو دړو نه جوړه ده او بیا په هغې کې غټې غټې دړې چې دي تاسو ته ما وایي چې کومه پکې د مموندو ونه هغه ډډې ته شوې ده. د هغې مهمه کسان چې وو او په دې وجه باندې وو نو د اختلافاتو هغه وجه باندې زه نه ګڼم چې ګنې دا خبره به مخ پر وړاندې لاړ شي او په ټي ټي پي کې دغه وړاندیز خو د هغې چې کومه خبره وکړه نو په هغې کې دوه خبرې یو خو هغې مولانا فضل الرحمن چې کوم پریس کانفرنس کړی د هغې په جواب کې هغه خبرې وکړې او زیاتره اشارې هغې ته وکړې او پاکستان ته هم دغه وړاندیز وکړو. نو د هغې خو مخکې هم د مذاکراتو یو خواهش و خو آیا په پاکستان کې دننه که تاسو وګورئ کومه بیانیه چې ده که هغه د وزیرانو ده که د وزیر اعظم ده که د صدر ده او یا د آرمي لخوا خاص کر زیات تر مسله خو د آرمي ده نو هغې دغې خبرو ته دلته خو دوی ښکاره وایي چې بس موږ به جنګ کوو او دا به ختمو خو دې سره سره دویم پلان یا پلان بي چې ورته وایي هغه په نظر ماته نه ښکاري. دغه ده چې په افغانستان کې دوی کوم کوششونه کوي لکه داسې اطلاعات هم راځي چې یاره د وخت نه دا یو داسې نوې خبره هم نه ده چې د پاکستان د پولې سره نږدې که په خوست پکتیکا برمل علاقه شوه یا د کونړ شوه د دې سیمو نه هغه خلک یا هغه کورنۍ چې افغان طالبانو ته پاکستانی مهاجرین وي پاکستان ورته ټي ټي پي وي چېرې دا ټي ټي پي او ګل بادر ډله او دغه شان یو شمېر نورې ډلې خلک چې دي دا د دې پولې نه اخوا شي او موږ ته خطر کم شي. په دې باندې په 2023 کې هم خبرې شوې دي خو زما په خیال په دې وخت کې که موږ د ټي ټي پي خبره وکړو نو مذاکرات به په څه بنیاد کېږي. د 2021 کوم شرایط که تاسو وګورئ نو هغې نور څه نه دي غوښتي هغې فاټا غوښتې ده او د فاټا بیا هغه زوړ حالت ته واپس راتګ چې مطلب بیا د یو بفر زون جوړ شي او دغه سیمه دې موږ ته په حواله شي دغه شان موږ به ټوپک په لاس واپس راځو موږ تنظیم نه ختمو خو بل خو حکومت ورته دا وایي چې تاسو به وسله هم دی په دغه ځای کې دا خبرې زه دا ګڼم چې ټي ټي پي راځي نو په کم حیث په راځي. دغه پوښتنې موږ د ټي ټي پي د مشرانو نه هم کړي دي چې آیا تاسو مطلب د شریعت چې غواړئ نو دا صرف په فاټا کې غواړئ پخوانی کوم فاټا یا قبایلي سیمې چې اوس دې وخت د خیبر پښتونخوا برخه ده او بیا که تاسو وګورئ په خیبر پښتونخوا کې هم یو څو داسې ولسوالۍ یا ضلعې دي چې هغه د کوهاټ نه ښکته که تاسو وګورئ په دغې سیمو کې که بنو ده که لکي مروت دی که ټانګ ډیغې خان شو په دغې سیمو کې تاسو مطلب شریعت غواړئ نو د هغې جواب دی چې نه موږ په غوډ ملک کې غواړو خو موږ چې کومې شمېرې ده تحریک طالبان یا د وسلوالو ډلو د ګل بادر د ډلې یا د نورو ډلو موږ ګورو نو هغې په دغه یو څو ضلعو کې د هغې عملیات شته په نورو ضلعو کې د هغې اثر هم نشته بیا د خیبر پښتونخوا خبره به هم زه وکړم او د خیبر پښتونخوا نه بهر که موږ وګورو نو پنجاب کې هم د هغې څه اثر داسې نه موږ څه بریدونه وکتل نه مو داسې مطلب د هغې څه شتون وکتل. زما په خیال خبرې زما مقصد دا دی چې ته کله میز ته راځې خبره کوې نو په څه بنیاد باندې به کوې نو دغه بنیاد هم او بل تاسو ته ما وایي چې په هغې کې دننه هم اختلافات داسې دي چې تر اوسه پورې دغه خبرې ته دغه یو خواهش خو کېدی شي او زیاتره د هغې ویډیو پیغام چې ما وکتو اډیو پیغام نو په هغې کې زیاتره خبره همدغه وه چې هغې د څه خبرو وضاحتونه کول چې ګنیره زمونږ خلاف یو پروپاګاندا او دغه جواب هم کوو. صحیح ده او کې دې شي تاسو خو زمانه زیات بزکه اوس په دې پوهه حق نواز صاحب چې دغه ته نږدې او خلکو سره مخابریم کیږي زما خو ولس کالو شي چې راغله مخ چې کوم فاټا پیجنما کم ته چې فدرالي ایڈمنسټریټیو ټرایبلز ایریا د پوخا ویلو بیا یې پښتونخوا سره شامل کړه نو هغه فاټا خو د نثار باز خان دا او د نثار ممند دا او دغه فاټا خو د محسن داوړ دا د علي وزیر دا د منظور پښتين دا دغه فاټا خو د ساجد توري دا او دغه ملت پالو خلکو پښتنو د کم چلته پاتې کیږي او دغه خاور باندې خپل سیاسي مزاحمت د فکرمندیو باوجود هم د ستړو تکلیفونو باوجود هم د دنیا تر ټولو زیات لوی بدترینه کډوالۍ باوجود هم په دغه خپلو
کنډوالو پورې خپل سینې تړلې دي او پربند کله غړ دي ک اسمان شته په سر کنيشته ناس دي. نو دا خو پاکستان ک د طالب سره سودا کوي نو باید د خلکو نه باول ته پوس کی پاغو ورته دي دا ډیر غټ سوال دی. بهر دا خو یو د تاریخ حقیقت دی. محترم خټک صاحب دا د روغي خبر یو خواته موږ د مفتی نورولي خبر وکړه وی چې کچري بیا ماته تاسو قائل کړي او دلل راته وای نو زه جګړه نه کول غواړم. بل خواته دا د اورمچي مذاکرات په خپل ځای د ترکیه او د قطر په خپل ځای کوم چې په غټه کچه کېدل اسی وړي پلاوي جوړ شي دي یا ټولګي جوړ شي دي چې کله په ترکیه کې مذاکرات کوي چې خبري اعلان هم پکې ور شامل وي. یو پخوانی ملت پال سېنټر پښتون هم پکې ور شامل و. اوس بیا په سویټزرلند کې مې هغه ورځ دل چې د خبري اعلانو ځنی ټولګي ور جمع شوی وو په دې موضوع خبرې کې دا سره روان دي. خټک صاحب د پاکستان په خوا روان دي کنه دا کوم پروجیکټ دی کنه ذاتی خواهشات دي تاسو په پوهه د افغانستان پاکستان په مسله کې دا وړ ټولګي چې بهر هیوادونو کې غونډې کوي ارزاده چې د کې زیاتره هغه چې دی خبره ترې دا خو یا بهر ملکونه دي مثلا ترکیه کې چې کېده نو ترکیه یو قسم ته ثینک ټانک وو چې هغه د ترکیه ریاست هغه شاته ولاړو خو یو ثینک ټانک کې کړو نو دا هغه کړو دغه چې نور بین الاقوامي تنظیمونه لګیا دي. خو ارته چې پاکستان ته اصلي مشکل څه پیښ دي. اصلي مشکل دا پیښ دي چې پاکستان او د غرب د دوستانه چې په خوا اخو ډېر کلکه په دی وا چې یو طرف ته کمونیزم بل طرف ته کیپټالیزم یا چې ځان ته غي آزاد دنیا وای داو د منځ کې جګړه وا او د کې پاکستان په سرګند او په کلکه مغرب سره ولاړ یا د کیپټالیزم چې کوم هغه نظام د سره ولاړ نو په اړ کې دا خبره چې بس مغرب د پاکستان فوج جوړ کړي مو او امداد مرسته کول چلول اوس خبره بدله شو. یو خدای چې کمونیزم هغه شکل کې پاتې نشو. بل دا چې روس چې هغه اقتصادي سوپر پاور نه دی فوجي طاقت ته خو هغه د یوکرين جنگ کې کافي مصروف دي. اوس خبره د چین ده. اوس پاکستان آیا د چین خلاف هغه رول ادا کولای شي چې کوم روس خلاف کړو نشي کولای. خو کا هغه ته چې وایي چې او موږ کولای شي نو دا پاکستان ته نازک خبره ده چې دا به څنګه کوي مغرب حمایت ورسره نه نو دوی دومره غټ فوج چاتی به څنګه ولا خبره خدا ده او کا فرض کا مغرب امداد کته کوي چین چې دی دا ما یقین لري چې چین ورسره په دې کې برسته کوي چې تاسو افغانستان ونیسئ خو چین وایي چې بخنه دی او خټک سے او بخیر ډیر زیات ما بخنه دی زما تاسو راته خو جواب راکړه چې دا کوم ثینک ټانک سي او دا کوم دلچسپي ده په دې کې د افغانستان په موضوع کې نو دا کوم لینک دي د کوم لوی آیډیا سره دا خبرې کنه دا اسی ورکوټي موضوعات ځانګړي د دې د افغانستان پاکستان د اوسنی جنجال سره کوم تعلق تاسو وینئ کنه ما اصل غوښتل په دې ځان پوه کوم اشته بالکل هغه تعلق خو خامخاوي دغه چې خو دا جنگ چې روان دي خو ډیر ملکونه دي کې روغه غواړي او ډیر ملکونه ځان خبرول غواړي چې سره باندې یعنی چې پروسپیکټ سدي سو په دې کې یعنی په دې وبو کې یعنی خچنو وبو کې مایا نسی خو خامخا وبو خو تسکی ګوري کنه نو دا خبرې یو ځای روان دي خو ماته تاسو چې لوی لوبه چې دغه دا چې یعنی د چین او د سره تعلقات او د سره تعلقات د دوړو کشتو کې پاکستان ناشته په دې دوړو کشتو کې اخر کې یو کشته خوخي ځکه چې کنه خوخي د دوړو کشتو کې و بچیرل شي ځکه چې یو کشته کې بل کشته کې بل ماته تاسو چې کمونیزم خلاف شکا مورچا هغه اوس پاتې نشو. اوس خو خبره ده چې یعنی امریکا وختنی وی هغه څه خونی چې کمونیزم ختمېدو پورې خو لوی خبره به لوی پروجیکټو اوس هغه پروجیکټونه پاتې نه دي او چین چې دی زما خپل اندازه ده چې چین دا خیال دی چې تاسو طالبانو سره جنگ مکوئ هغه په اقتصاد راوړوي او اقتصاد کې چې هغه اخته شروع ټوپک پکې دي او دنیاوي چارو ته راشي چین چې دی هغه د جګړې په نه دی. صحیح ده خټک صاحب سمدا از د محترم یوسفی صاحب نن پښتنه کوم هغه تاسو کله د خړو بو کې د مې نو خبرو کړه د اسماعیل عمره که زه پوه نیم چې د بسول غواړي خو تاسو د کمیونیزم د ختمېدو خبرو کړه خټک صاحب ماته مو بیا زما ور کوټواله رعایت کړ چې موږ به بناري ډېر اورېدي تاسو په رهبرۍ کې ودا ظلمي چې د پښتون سره فدریشن ځای په ځای به ناریوال یو پکې داوا چې خپل خاور خپل اختیار نو خو لا وسومشته
او هغه څه شکلونه بدل شوي خوشته دی. البته یو ناره بیخي ورکه شوه خټک صاحب په دې دیوالونو مال وسته. زه فکر کوم تاسو چې اوس سوای د دې نه شاید په پېښور کې د غزلمي به خبر شوي ځکه اوس اداره نه لیکي. هغه دا و چې پوره وي کسپوره وي په شریکه به وي. اوس دا ناره ختمه ده. زما په خیال دا هغه د کمیونیزم نظریې شراکت داري و چې بیخي د منځه تللی ده. نشته هغه ناره خټک صاحب. دا د باچا خان کول دی. دا ناره چې دا د باچا خان تقریرونو کې بوه دی نقل کو راغستې وه او دا یعنی هغې ته اشاره وه هغې یعنی غیر طبقاتي نظام ته نظریې ته ساده طبقاتي نظام نظریې ته خو د الفاظ د باچا خان خو خط بشوي د زنه وینم هغه ناره اوس دغه د پښتو سورپټیشن زلمی کې د شي یې رشوي تي او دا پروګرام اوري بیا ور یاد شي زنه پويګم. بهرحال محترم صاحب دا تاسو زه تاسو هم چې دا ناره ومه چې به چې نه خان زنده‌باد نه نواب زنده‌باد دوه ډوډۍ او پاو کباب زنده‌باد. او اوس خو یوازې خان زنده‌باد او غم داشنغر زلمه نور خانان څنګه نه مني وس په دغه سیمه کې یو خان دی چې بل چاته به خان پکې نه وای. ها بهرحال باغي بیا باسو کو خټک صاحب په دې ورکوټي یا لوی خان باندې ایسو صاحب د افغانانو په موضوع باندې لکابله داسې کوم تصور چې دروغې تصور لاندې کوي ز نه محسوسوم. اسلام آباد کې سټریټیجیک مرکزونه دي هغه پروګرام جوړ کی ځنی غیر پښتو وین کې افغانان ورته راشي. ترکیه کې هم داسې غونډې کېږي په قطر کې هم کېږي په سویزرلینډ کې هم کېږي. مسله د افغانستان ده او د افغانانو ده. افغان لډ نه ده ولې نه ده ولې افغانان داسې کوم تینک ټینک یا پلان یا تصور نه لري چې هغه نور نړۍ ته وایي چې دا مسله زما ټیبل راشه دا زما مسله ده په دې باندې که ته غواړې زما د خواهش مطابق دا مسله ما سره حل کا. ولې افغانان د نورو په ټیبلو باندې خپله مسله حل کوي لګیا دي؟ یوسف صاحب مننه. اصلا افراسیاب صاحب دقیق ویل. خبره دا ده چې دا تینک ټانکونه چې دا کار کوي دا د خپل هیوادو دپاره د ګټو دپاره کوي. د افغانستان د سولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ناخوالې د سولې حل لاره معلومه ده. هغه دا معنا لري پاکستان په یونایټډ نیشن کې سفارت لري ولې یو بین المللي بیطرفه خوا نه راوړي. کچيري مثلا کچيري موثریت درلودای سعودي یا ترکیه منځګړیتوب یا د ټینګ ټانکونو موثریت درلودای خو په دې څو کلو کې چې دا دی خصوصا د طالبانو سره اوس نږدې لاس میاشتې کېږي چې دا جګړې را روانې دي موثریت نه لري. نو د هغې دپاره الیزلي اصلا په ملي لحاظ وجود نه لري. پاکستان غواړي چې د کله طالب وبېروي د طالب ضد علاقاتو ته پاکستان میلمه کوي او هلته کومک کوي. دا لاره نه ده. دا خپله دغه تناقضي سیستم یا تناقضي پالیسي چې پاکستان پر مخ کې لري چې په یو لاس کې توپک دی په بل لاس کې پلمې کوي د سولې دا اصلا ناروا دی. مقابل طرف هم مخکې هم وویل چې طالبانو دا دلیل چې وایي موږ د ترهګرو ملاتړ نه کوو دلته نسته. د طالب ته وایم چې تاسو هم غږ پورته کړئ نړیوال یو منصف هیئت راسي د افغانستان او دا ځایونه وګوري چې دا ترهګر د کوم ځای راځي شتون لري نه لري. دغه ثبوت دپاره دا دلیل نه دی چې مثلا د طالبانو یو وایاند راځي په تلویزیون کې وایي چې دلته نسته. زه ورته وایم چې دا ثبوت که چې نسته. ثبوت لارې دا ده چې یو بېطرفه منځګړیتوب هیئت راسي په نړیوالو کې دا څه کې. افغانستان بل خبره چې خټک صاحب وکړه دا درسته خبره ده. کمونیزم لاړې ختم سو اوس هم دا د سړې جګړې میراث تر اوسه پاتې دی. یعنی کمونیزم لاړې اما د سړې جګړې میراث پاتې دی. پاکستان په هغه پالیسي نظامي پالیسي باندې تکیه کوي چې د زور د لارې دا کار وکړي. دا کار د زور د لارې نه کېږي. نه دین د زور د لارې په خلکو تطبیقېږي او نه د ښځو د حقوقو محرومه کول کېږي چې دا خپله هغه تحریکات دي. په افغانستان کې هم د فضا د خبرو فضا نسته. هلته یو تشدد مذهبي تشدد را روان دی او دې ته غاړه نږدي طالبان سولې ته
ملي خلکو ته لاره نشته خو په هر اداره کې په هر دفتر کې یو طالب ناست دی. ډېر بده خبره همدا ده چې دوه هفتې مخکې په خبرو کې و چې په د لوړو تحصیلاتو په وزارت کې یو 14 مادهیز فرمان طالبانو مخته کړی دی چې هر سټوډنټ یا محصل باید د حنفي مذهب پیروي. حال دا چې په افغانستان کې جعفریه مکتب مذهب هم خلک سته او حتی په افغانستان کې پخوا هندوانو سکانو و دا هم د تعلیم حق لري. خبره دا ده چې هلته هم یو تشدد را روان دی د سولې دپاره څه نه دی. د پاکستان سفارت هلته وجود لري او د افغانستان سفارت په څه کې وجود لري. دوی دغه دپاره که چیرې د بل طرف هیات دپاره اقدام وکړي دا سوله راتلی سي او دا پرابلم حلېږي. دا اصلا دا پاکستان دا د جګړې پالیسي پاکستان پر مخ وړي نه طالب خپل د جګړې طالب خپل د جګړې د پاکستان د جګړې محصول دی. ډېر وروسته ولاړ شو ضیاء الحق وخت ولاړ دا د پاچا د طرف میراث ضیاء الحق راوړی و تر اوسه دوام لري. وینې بهیږي وخت را سره ختمېږي. په دې به بیا بحث کوو زه سمه ده یوسفي صاحب سمه ده. تاسو طالبانو باسو کو مانن یو ویډیو کته چې زه نه پوهېږم چې د وزیرستان د طالب ده که د ننګرهار د طالب ده خو هغه خو یو بل فتوا هم د پیغمبر سپیشلی د شان سره تړلې راوړې ده. وایي چې حدیث دا دی چې 5 قسمه ښځې خپل کلیوالو ته ښودلي چې سره به واده نه کوي. یو پکې شین سترګې چاقه ښځه، یو پکې لوړه ډنګره ښځه، یو پکې د چت قد ښځه، یو هغه چې طلاق شوي، یو بله. نو هغه کسان چې ورته ګیر چاپېر ناست هغه ویډیو کې زیات دلچسپي زما په هغې کې وه په خلکو کې چې بیچارهګانو دا داسې کول نه وایي چې دا به څنګه چل کېږي. مولوي صاحب چې دا ټولې ته راته وایي چې دې سره واده مه کوئ نو دغه شانتي وي ښځې. نو بهرحال د هغه خو فوکس دا وخت په دې دی. محترم حق نواز صاحب وخت را سره کم پاتې شو. دا د میډیا وار چې کم دی دې کې هم پاکستان او طالبان چې دي دا دواړه د یو بل سره تاسو وینئ او څنګه ولس چې دی هغه د هغو ذهنونه چې دي خطاب حاصل کېږي. کم سټریټجي چې دي پاکستان کاروي کم افغان طالبان کاروي. داسې یو منټ یو نیم کې راته ووایي چې د خلکو ذهنونه په دې لږ ور خلاص کړو. تاسو خبره وکړه چې د پاکستان د فوج ترجمان وی چې دا زمونږ بچی دي نو هغه سټریټجي او هغه طریقه د افغانستان له خوا هم که تاسو وګورئ نو داسې یو شمېر په ایکس باندې په فیسبوک باندې داسې په نورو اکاونټونو کې د پاکستان پر ضد هم هغه لار کاروي کوم چې پاکستان کاروي. او مسله داسې ده چې د خلکو په ذهنونو خو اثر ځکه کوي چې موږ اکثر خلک وینو نو کوم چې پوهه خلک نه دي هغوی په دغې خبرو باندې یقین ساتي چې یاره او دا خبره ټیک ته ځکه چې په میډیا راغلې ده. نو دلته کې یو شمېر داسې خبریالان هم موږ پېژنو تاسو هم پېژنئ په پاکستان کې هغوی هم په دغه کې ښکاره بوخت دي او د میډیا د لارې چې کوم جنګ دی نو په هغې کې هم مسله دغه ده چې زه داسې کوم خبریال نه پېژنم په حق نواز صاحب. زه داسې کوم خبریال نه پېژنم په اسلام آباد کې چې هغه دا کار کوي. وبخښه ما ته که تاسو ته نوم یاد وي واخلئ ما ته نوم نه یادېږي. تاسې زما نه ښه پېژنئ که نه یو شمېر دي یو شمېر. نن سبا خو زمونږ تقریبا یو کم سلن جرنالستان چې دي هغه ټول هم په دغې کار اخته دي او خټک صاحب به هم ویني موږ یې وینو بس چېرته خاموشي اختیار کړو چېرته جواب ورکړو ځکه چې دغه خلک هم بس لګیا دي خپل کار کوي. نو دغه یو لاره ده او د دې مسله داسې ده چې د ریاستونو پالیسي بدلېږي خو دا کوم نفرت چې پاتې د منځه بیان پاتې شي دا کرکه چې کرل شوي دا له منځه بیا تلل ډېر ګران وي. محترم افراز صاحب خټک صاحب استاد محترم ورته اکثر وایم ډېر زمانه بعد تاسو موږ سره ملګري شوئ. محترم حق نواز صاحب او محترم یوسفي صاحب تاسو د درې واړو ډېره شکریه ادا کوم چې په نن خپرونه کې موږ سره ملګري شوي وای. د نن خپرونه کې تاسو بیا هم غواړئ واورئ د افغانستان انټرنیشنل فیسبوک باندې بیا کتئ شئ او په یوټیوب. زه رحمان ګونری ما دا سپړنه وه په مخه